اته بجې شولې علي اته شی اوس هم نښتی دی په عذاب شوم زه دا نه غواړم چې زما بل ورور په عذاب شي ویډیو در څخه خپلو ملګرو سره شیر کړئ. السلام علیکم، څنګه چل دی ملګرو؟ ښه وئ برابر سور کې دا یو ضروري ویډیو مې سره شیر کوله، خپل هم وګورئ نورو ملګرو سره هم شیر کوئ، ځکه چې دا نن په ما د سبا په بل باندې هم راتلی شي، نو چې د هغې نه مخکې د احتیاط کول لازمي دي. دا ویډیو وګورئ اخرې پورې. ګورئ کله چې تاسو یو ځای ته ځئ که نه، نو تاسو به دغه ځای ډېر زیات خیال ساتئ. ناشنا ځای ته چې ځئ نو د ناشنا ځای به ډېر زیات خیال ساتئ چې لکه زما په رنګه داسې پساو نه شي. زه اوس ما غرمه دارې پساو شوی یم، غرمه او دارې د ماښام اذانونه وشولو او د ما دا ګاډی پساو شوی دی دلته. دا ورته وګورئ، ما پې هر قسمه خربه وکړله خو څه مزه نه کوي، او دا ویډیو مې صرف دې دپاره شیر کولی. دا ورته وګوره دونه سنسان ځای دی، زه یم او الله دی او نور د الله بندګان نشته او زما ډاکسن دی. اوس مې ځان له ګاډی راوغوښتو، مخامخ ګاډی را روان دی اوس پر ورسي. دا اوس د ماښامې اذانونه شوي، د ماښامې مونځ ټایم دی، د غرمې نه تر ماښامې مونځه پورې دا دی زه ځان له دلته ولاړ یم. نو خیال کوئ ډېر زیات، که داسې چرته هم ځئ نو خپل احتیاط لازمي دی، ځکه چې دا په هر انسان باندې دا راتلی شي. نو د هغې نه احتیاط ډېر لازمي دی، ځکه اوس دا داسې ځای دی چې دلته په ما باندې شپه هم راتلی شي او دلته هېڅوک هم نشته دی که نه. نو ویډیو وګورئ، در سره خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ او بیا دپاره ډېر زیات احتیاط کوئ. لکه بس زه خو یم توبهګار کړمه، ځکه چې دا اوس په ما له بل ګاډی راشي، په هغې باندې به څه په شرمولو روباسو. نو احتیاط لازمي دی، خپل هم احتیاط کوئ او نورو ته هم ویډیو شیر کړئ. خو داسې عمر له چې ځان له ځای ته ځئ که نه، نو مخکې نه د لارې مالې خیال کوئ چې لاره برابري خو ورځئ پې. نو چې لاره برابر نه وي بیا بې له سره مه ورځئ. ګنې اوس ما ته دا لاره ښه صفا ښکارېدی نه، په دې باندې د دنیا ګاډي راغلي دي. مال دا لار برابر ده، زه به هم پرې خپل ګاډی ورولم. چې ما څنګه ګاډی رادننه کړو، ګاډي ډایرکټ سلیپ وکړو، نو هغه چې څومره اکسلیټر به مې ورکړو هغومره به ګاډی کېناستو. نو اوس خدای خبر شه که په دغه باندې هم روبځي، ځکه کمانۍ ممانۍ هر څه یې لاندې لګېدلي که نه. نو احتیاط ښه شی دی، دې وجې مې څه ویډیو شیر کوله چې که تاسو سره هم داسې کار کېږي نو مخکې نه احتیاط کوئ او لار ځان له مخکې نه څارئ که نه چې لار برابر دی یا نه ده برابر. نو د افسوس نه احتیاط بهتره دی. اته بجې شولې علي اته شی اوس هم نښتی دی، کوشش خو مې پرې ډېر وکړو، وروستني ټیرونه خو مې راخلاص کړل، لرګي هم ورته وتړلو، خو مزه یې ونه کړه، مخکینۍ سر رانه پرېوتله، انجن یې لګېدلی، اوس ګاډی ډېر نه چېړو او دغه هم ګرم شو. دا څه ورته وایي کلچ یې داسې لوخړې وکړلې، سوزکی پې ناکامه شو. اوس مې دغه د ټلیفون وکړو ټیکټر والا د نو ټیکټر والا راله راځي. دغه خیال کوئ. بس دا ویډیو مقصد صرف دا دی چې داسې کمې لارې درته نه معلومې نو په هغې ډېر زیات احتیاط کوئ، په هغې باندې مه ورځئ. دا ورته وګورئ، دا یې مکمل سنسان جګه دی، مکمل سنسان چې ورته وایي که نه، د دغه خبره دشت بیابان دي، خوا کې یو خړ دی او ګېټ چاپېره سمندر دی، دا ټولې چقړې دي، ګېټ چاپېره غرونه دي هم سمندري دي، یخنۍ راغستې هم بلکل جام لې مې ګړبېږي جام لې. دال به مې شکل ته مې وګورئ، د لاسونو ته مې وګورئ، د جامو ته مې وګورئ، جام لې مې کاڼو کې ګړبېږي، دا راپسې خټې را نښتي دي. ویډیو د جوړېدو صرف دغه یو مقصد دی چې بیا ډېر زیات احتیاط کوئ. زه په عذاب شوم، زه دا نه غواړم چې زما بل ورور په عذاب شي. ویډیو در څخه خپلو ملګرو سره شیر کړئ. والسلام.